نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون زماد اسلام عزتمندو مسلمانان ورونو د روژې متعلقه دا مختصره دوره د بلوغ المرام د مختصر احادیث و مختصر شرح هغه د الله په اذن او د الله په توفیق سره مونږه شروع کړې ده د دې لپاره چې مونږ او تاسو خبر شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې نیولو طریقه څنګه وه په هماغه طریقه باندې مونږ او تاسو روژه ونیسو چې رب العالمین هم د دې روژې په وجه بیا مونږ ته اجرونه مونږ ته ثوابونه د آخرت هغه مونږ ته راکړي او دا روژه د الله په دربار کې قبول شي. پرون د روژې فضیلت مختصر او د دې میاشتې فضیلت هغه بیان شو. نن یو څو مختصر مسئلې بیانو. د ټولو نه اول د دې میاشتې فضیلت او بهتری خو الحمدلله مونږ او تاسو ته خبر یو، خو نن د دې میاشتې چې کوم نمونه په شریعت کې په احادیثو کې په قرآن کې راغلي دي د هغې نه ځان خبر کو. او دویمه دا مسئله چې دا روژې د رمضان دا کله فرض شوي دي، او دریم د روژې دوه قسمونه، یو ظاهری روژه ده او یو باطنی. او په شریعت کې مقصد دا دواړه دي چې مسلمان به د هم ظاهری او هم د باطنی د پټې روژې د هغې دواړو خیال بساتي. د ټولو نه اول عزتمندو د دې میاشتې نوم په قرآن کې شهر رمضان دے. شهر رمضان دا شهر ورسرشتا میاش دا رمضان. قرآن کے اللہ رب العالمین فرمائی سورة البقرہ یوسل 85 نمبر آیات دے
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت د رمضان چې دا په دې کې دا عظیم کتاب د رب العالمین د الله د طرفه نازل شوی دی. نو د دې میاشت یو نوم دی شهر رمضان. دویم د دې میاشت نوم صرف رمضان دی. صرف رمضان یعنی شهر ته حذف کا، شهر ته کټ کا، بغیر د شهر نه. یعنی داسې ویلی شي چې رمضان راغی میاشت پکې مه وایه. دلیل په دې باندې د بخاري او د مسلم احادیث دی. یو حدیث به صرف ووایو چې نبی علیه السلام فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی 398 نمبر حدیثه، چې اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. رمضان چې کله راشي نو په دې حدیث کې د دې میاشتې دویم نوم هغه رمضان دی. قرآن کې خو نوم شهر رمضان، دی حدیث کې دا نوم ذکر شو رمضان. صرف رمضان هم دې میاشت ویلی شي. کوم علماو کوم مولیانو چې دا ویلی دي چې رمضان دې میاشت مه وایئ، رمضان د الله نوم دی، نو دغه خبره د سند په لحاظ دغه کمزورې ده او په دغې باندې صحیح دلیل پې نشته. ځکه چې دلته په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د بخاری احادیث دی میاشت صرف هم رمضان ویلې. او امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کتاب کې په دې باندې باب هم تړلی چې دی میاشت رمضان ویلی شي. نو رمضان د دې میاشتې دویم نوم شو. دریم صحیح حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې او په الکبرا د نسائی کې د دې میاشتې یو بل نوم دی صوم شهر الصبر. شهر الصبر هم دې ته وایي. شهر الصبر ورته ځکه وایي چې په دې میاشت کې هم انسان ځان ټینګوي، صبر کوي په نیکو اعمالو، صبر کوي د ګناهونو نه، صبر کوي د ولګي او د تندې د برداشت کولو. حدیث کې راغلی دی صوم شهر الصبر و 3 ایام من كل شهر تعدل صوم الدهر. دا مسند احمد او په نسائی کې دا روایت دی. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د دې صبر د میاشتې روژې ونیولې او ورسره 3 ورځې د رمضان 3 ورځې د هرې میاشت نه، نو د دې دومره ثواب کېږي لکه دی چې ټول عمر روژه وي. نو دا د دې میاشتې مختصر نومونه شو. اول شهر رمضان، دویم فقط رمضان، دریم صوم شهر الصبر، شهر الصبر ورته هم ویلی کېږي. او عام د فقه په کتابونو کې او د محدثینو په کتابونو کې دې ته شهر الصيام هم وایي، د روژې میاشت. نو دا ټول صحیح نومونه دي. بیا د روژې ته دا صوم، صیام، روژه دا هم ورته ویلی کېږي، دې ته صبر هم ویلی کېږي. او دارنګې د دې روژې یو بل نوم دی السیاحه. علماو لیکلی دي د سورة التوبه د 112 نمبر آیات په شرح کې چې التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، نیکانو بندگانو صفات دا دی توبه به وباسي، عبادت به کوي، د الله شکر به ادا کوي. السائحون نه مراد الصائمون. یو تفسیر دا دی دیتا سیاحت هم ویلی کېږي. د روژې بل نوم چې دی السیاحه. قرآن کې سورة التحریم کې عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سائحات علماء لیکلي چې صائمات، نو دې روژې ته سیاحه ویلی کېږي. او صیام خو عام احادیثو کې ورته ذکر شوی دی. اوس دویمه خبره زما عزتمندو هغه دا ده
چې دا د رمضان المبارک دا روژې نیول په دې میاشت کې دا کله فرض شوي دي. امام نووي رحمه الله او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دارنګ نور علماو هغوی لیکلی دي چې صام رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان 9 سنین. نبی علیه الصلاة والسلام ټول څو کاله روژې نیولې؟ دا اکثره دا سوال ملګرو نه کیږي، جواب ورته نه وي معلوم. نبی علیه السلام په خپل ژوند کې څو کاله روژې نیولې، فرضي روژې؟ نو امام نووي رحمه الله لیکلی دي چې 9 کاله نبی علیه الصلاة والسلام 9 رمضان روژې نیولې دي. ځکه د روژې فرضیت لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، په دویم کال د هجرت د شعبان په میاشت کې د رمضان المبارک د دې میاشتې دا روژې نیول دا فرض شوي، او نبی علیه الصلاة والسلام د ربیع الاول په میاشت کې په 11 کال د هجرت وفات شوی. نو ټول نبی علیه الصلاة والسلام 9 رمضان روژې نیولي. په دویم کال د هجرت باندې رمضان المبارک د میاشتې دا روژې نیول دا فرض شوي دي. خو یوه خبره واورئ، په دې اوس وخت کې روژه چې سړی ونیسي او وده شي په خوب باندې روژه نه ماتېږي. په ابتدا د اسلام کې، په اول د اسلام کې دا حکم و چې کله دا د افطاري ټیم را نږدې شو ته وده شوې، نو په دغه ټیم کې د روژې جدا کیفیت و، بیا به دوباره د سر نه روژه نیسي. چې ماښام ته وخت نږدې به شو په اول د اسلام کې او سړی به وده شو، نو بیا به د شپې به هم خوراک نه کو، سبا له به بیا هم نه کو، بیا به سبا ماښام ته انتظار کو. خو زمونږه په دې اوس وخت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وشو چې دا حکم منسوخ کا چې په خوب باندې روژه نه متاثره کیږي. دا روایت په بخاری شریف کې دی چې کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا كان الرجل صائما، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې چې به یو سړی روژه و فحضر الافطار، روژه ماتې به حاضر شو، فنام قبل ان يفطر، او د روژه ماتې نه به مخکې یو سړی وده شو، نو لم یأکل لیلته ولا یومه حتی یمسیا، نو په دغه شپه به هم خوراک نه کو او سبا له د ورځې به هم خوراک نه کو، سبا ماښامه پورې. قیس ابن صرمه یو صحابي و، دا روژه و، د ورځې وتلی او مزدوري کړې وه، چې راغې په دغه ټیم کې ورله خپلې زنانه خپلې بیبي روژه ماتې تیار کو. نو دا ډېر ستړی و، د ستړیوالي د وجې نه دی وده شو. چې وده شو دا ښځه دا یې راله او ډېره خفه شوه، ډېره پریشانه شوه چې دا غریب خو ستړی مو او اوس به د سبا پورې بیا انتظار کوي. نو راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویله، نو بیا دا آیات نازل شو احل لکم لیلة الصیام الرفث، دا حکم بیا منسوخ شو. بیا صرف دغه حکم راغی چې کوم په سورة البقره 180 نمبر آیات کې دی چې تاسو صرف ځانونه منع کوئ د خوراک او سکاک او د همبسترۍ نه، د سبا راختو نه واخله تر د ماښامه پورې. نو خوب دغه حکم بیا منسوخ شو. نو په اول د اسلام کې په روژه کې دا حکم بیا منسوخ شو. نو اوس روژه دې ته ویل کېږي چې انسان به د سبا راختو د مولا د اذان نه واخله تر د نور د ډوبېدو پورې د خوراک سکاک او دارنګې د کوروالي نه به ځان ساتي، او که سړی وده شو نو په خوب باندې روژه نه متاثره کېږي. الله رب العالمین قرآن کې فرمایي وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، د شپې ټوله شپه خوراک کوه تر دې چې سبا راوخیږي. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، بیا چې پېشمنۍ وکړو او د مولا د اذان نه واخله نو بیا روژه ونیسئ تر د ماښامه پورې، د ماښام د نور د ډوبېدو پورې. نو نورم اسانی شوه، یعنی که سړی وده شي نو په خوب باندې د انسان روژه دا نه خرابېږي.
دا دویمه مسله شوه. دریم عزتمندو مهمه مسأله هغه دا ده چې روژه وایي څه ته. روژه زمونږ د عامو مسلمانانو په ذهن کې څنګه شی دی او رب العالمین چې فرض کړی ده د شریعت مقصد د روژې نه څه شی دی. نن په دې باندې د الله په اذن او د الله په فضل و کرم سره لږ غوندې تفصیل هم کوو او د زړه په غوږونو باندې دا خبره واورئ، ځکه اکثره مولیان اکثره علما دا یوه مسئله بیانوي چې روژه دې ته ویلی کېږي چې انسان خوراک نه کوي، څکاک نه کوي، کور والا ته نه نږدې کېږي او بس. که ګناه کې، که غیبت کې، که فلمونه ګورې، که ډرامې ګورې او که نور ګناهونه کې، که مونځم نه کې، نو پرابلم. نو نازم عزتمندو وروڼو، نن به دا خبره په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې د روژې مقصد څه شی دی، روژه د څه دپاره فرض شوې ده. موږ په ابتدا د خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې روژه دا دوه قسمه ده. دوه قسمه روژه ده. یو روژه ظاهري ده، ښکاره روژه نیول، او یو د روژې مقصد دی. دې دواړو کې ډېر فرق دی. ظاهري روژه دې ته ویل کېږي لکه علماو چې لیکلي هو الامساک عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر الى غروب الشمس. د سبا راختونه تر د ماښامه پورې سړی د هغه څه نه ځان وساتي چې دا روژه پې ماتېږي، خوراک څکاک او دارنګې نور چې په شریعت کې ذکر وي. دا دې ته ظاهري روژه وایي او زموږ مسلمانان اکثر هم دغه روژې ته روژه وایي. زما عزتمندو د دې روژې یو اصلي مقصد دی، د څه دپاره چې فرض شوې ده، کوم مقصد چې د دین دی، کوم مقصد چې د قرآن دی، کوم مقصد چې د حدیث دی، هغه څه مقصد دی، هغه زده کول پکار دی. او که دغه مقصد په روژه کې نه وي نو ګوره بیا هسې ځان ستړی کول دی، انسان ته بیا اجر نه میلاویږي. دغه مقصد څه شی دی؟ قرآن کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے د ایمان والاو، اے هغه خلکو که الله منلی وي، رسولانم منلی وي، ورځ د قیامت مو منلی وي، په تقدیرم ایمان وي، په ملائکو، په کتابونو باندې، نو کتب علیکم الصیام، په تاسو روژه فرض ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، په مخکې امتونو باندې فرض شوې وه. د روژې مقصد څه؟ مقصد یې دا دی لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو کې د الله ویره پیدا شي. لعلکم تتقون، چې تاسو د ګناهونو نه ځان بچو ساتئ. دا د روژې مقصد دی، لعلکم تتقون. د روژې مقصد هغه حقیقت کې عمده دی چې انسان به د ګناه نه بچاو کوي. یو سړی روژه دی مونځ نه کوي، نو د دې روژه کېږي؟ د علماو اتفاق دی چې د دې روژه نه کېږي. اول دا مسلمان نه دی چې کوم سړی مونځ نه کوي قصدن عمدن بغیر د عذر نه، چې یو سړی مونځ پرېږدي. د محققینو علماو فتوم دا ده چې دا کفر کوي، دا د اول په اسلام کې ځان داخل کې، ځکه پیغمبر داسې فتوا وه من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې مونځ پرېښودو دی کافر شو. بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاة، د مسلمان او د مشرک ترمنځ فرقم په دې مونځ باندې دی. نو یو سړی چې مونځ نه کوي او دی وایي زه روژه نیسم، بالکل د دې د روژې ثواب نشته دی، ځکه ته یو فرضي عمل هغه پرېږدې، داسې یو فرضي عمل چې ته په اسلام کې د دغې عمل په وجه باندې داخلیږي. نو زما عزتمندو وروڼو ګوره د روژې مقصد دا دی چې انسان به ګناه پرېږدي، انسان به نیک اعمال کوي. دا د روژې مقصد دی. او په دې چې انسان ګناه کوي او روژه نیسي نو د دې روژې د الله په وړاندې باندې ثواب نشته. په دنیا کې ورته روژهدار ویلی کېږي چې دا روژهدار دی، خو البته په آخرت کې چې کوم ثوابونه تیار شوي دي دا ورله نشته دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث بخاری شریف کې دی، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کم انسان چې خوراک او څښاک خو پرېږدي
خدای په روژه کې دروغ هم وایي، د دروغو کارونه هم کوي، ګناهونه هم کوي، خپله روژه په ګناهونو باندې، په ګانو په بجانو د سترګو په حفاظت نه کولو باندې، په غیبتونو په تهمتونو په حرام خورۍ باندې تیروي، نو د داسې روژې رب العالمین بالکل د دې بنده نه دا روژه نه ده غوښتې. فلیس لله حاجة، علماو ترجمه داسې کړې، فلیس لله اراده فی هذا الصیام، الله د بندگانو نه دا روژه دا نه ده غوښتې. امام ابن المنیر لیکلی دی فتح الباری کې ته امام ابن حجر را نقل کړی دی چې کنایه عن عدم القبول، کم انسان چې ګناهونه کوي او دی روژهدار وي، خوراک نه کوم سکاک نه کوم او ګناه به کومه، نو دا انسان د اسې ځان ستړی کوي، د دې انسان دا روژه الله ته قبوله نه ده. او عقلی سوچ هم پکار دی زما عزتمندو. عقلی دلیل دا دی یو انسان د حلالو نه ځان منع کوي. ګوري خوراک کول حلال دی، سکاک کول حلال دی، خپلې ښځې ته نږدې کېدل دا حلال دی، خو چې د حلالو نه انسان ځان بچ ساتي او په ګناه باندې خپله ورځ تېروي چې دا ورځ را باندې رالنډه شي، نو دا د دې روژې مقصد د پوره کو نه، چې حلال در باندې الله بند کړي، نو حرام خو په طریقه اولا باندې بیا حرام دي. او بیا د دې بخاري دا حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دغې روژې الله رب العالمین بالکل دغه روژه د دې بنده نه ده غوښتې. په یو صحیح روایت کې داسې راغلی مسند احمد او نسائی کې دی چې رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، ډیر کرته یو روژهدار روژه ونیسي خو د دغه روژې د انسان ته صرف او صرف ولږه میلاو شي، یعنی انسان ته پکې بالکل اجر نه میلاویږي. ورب قائم لیس له من قیامه الا السهر، ډیر کرته یو سړی د شپې ولاړ بندگی کوي خو اسې ځان ستړی کوي، ځکه اخلاص به پکې نه وي، ریا به پکې وي، په طریقه د پیغمبر به نه وي، نو چې کله سحر را پاسېږي اسې شوګیري کړی وي، خو د دې قیام اللیل د تهجدو دا اجر دا د انسان ته نه میلاویږي. نو زما عزتمند ورونو پیغمبر ګوره په دې باره کې ډېرې سختې خبرې کړي. د دغه روژې الله رب العالمین ته بالکل نه ده پکار چې انسان پکې ګناهونه کوي، ټوله ورځ په خوب باندې تېره کړي، چې ماښام کې را پاسېږي او افطاري ته پروګرام کې چې منځونه رانه قضا شوي، ټوله ورځ په ټي وي وي سي آر او ډش او موبایل دې شیزونو ته. زما عزتمندو چې روژه را روانه ده کلک عزم د ځان سره وکئ چې زه به ګناهونه نه کوم. اصل کې روژه هم د دې ګناهونو نه ځان بچ کول دی. لعلکم تتقون، زه به د سترګو حفاظت کوم، زه به د غوږونو حفاظت کوم په دې ټوله میاشت کې. داسې نه چې صرف روژه ماتې وشي ته وایې چې هسې مې روژه ماته کړه اوس به شروع کوم تر د سهاره پورې. نه عزتمندو ورونو، دا ټوله میاشت د فضیلت میاشت ده، دا د عبادتونو میاشت ده. هسې نه چې موږ روژې نیولې وي او په ورځ د قیامت صرف په هغې خلکو کې را پاسېږو چې صرف ځانونه یې وږي کړي وي، ځانونه یې تږي کړي وي. قرآن کې چې رب العالمین فرمایي عاملة ناصبه، عملونه یې کړي دي خو ځانونه یې هسې ستړي کړي دي. د دې وجې نه د دې حدیث په بعضې الفاظو کې داسې دي رب صائم، مسند احمد کې کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. د دې کم من صائم مطلب دا دی چې زما په دې امت کې ډېر روژهدار روژې خو نیسي، ټول ملک روژه وي، خو د دې روژې دومره اجر ورته نه میلاویږي. دا خبره وګوره پیغمبر کړې ده، صرف په ځان یې ولږه تېره کړله. ولې؟ دا خپله روژه دا یې په ګناهونو کې تېره کړې ده، دا خپله روژه دا یې په عبادت کې تېره نه کړله. دارنګې زما عزتمندو ورونو، نبی علیه السلام د احادیثو نه علاوه د صحابه کرامو او د تابعینو فتوا به هم داسې وه. امام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې دا آثار راوړي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه به فرمایل ولیس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو. روجه صرف دا نه چې ته خوراک او سکاک په ځان باندې بند کا. روجه اصل کې دا ده چې دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، ګناهونه مه کوه، د سترګو حفاظت کوه، په زړه کې چا سره کینه مه ساته، ظلم مه کوه، د چا وینه مه تویوه، د چا مال مه لوټ کوه، چا پسې خبرې مه کوه، چا پسې تهمت مه لګوه. دې ته روجه ویلی کېږي. د ګناه نه ځان بچ کا. صیام اصل کې مطلب دا دی. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه به فرمایل
اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب چې کله دې روژه ونیوله نو دا خپل سترګې روژه کا، دا خپل غوږونه روژه کا، دا خپل ژبه روژه کا د دروغونه والمأثم ودع اذى الخادم. دې ځکه یوه خبره ده، چاته تکلیف هم مرسوه خادم ته. اکثره دا خلک چې روژه شي په کور کې ښځو ته غوسه کېږي، زنانو ته چې دا شی داسې پوخ کړی دی، دا دې داسې کړی دی، ماشومانو ته غوسه کېږي. نه، جابر ابن عبدالله به فرمایل چې ستا په کور کې څوک خدمت کوي هغه ته تکلیف مه ورکوه چې ځان نه په تندي باندې 12 بجې جوړې کړې وي او ژبه دې یو ګز پیدا کړې وي او ځکه زه روژه یم، د روژې دماغ دی. نه زما عزتمند، د روژې دماغ به ډېر ټنډه ډېر ساړه دماغ وي. او زمونږ په پښتنو کې عام چې کله روژه راشي جنګ جګړې زیاتې شي، خفګانونه زیات شي، یو بل سره جګړې. ولې؟ وایي هلکه د روژې دماغ دی. نه زما عزتمند، روژه کې تربیت خپل نفس له ورکه، روژه کې صبر وکړه. دا شهر الصبر دی چې چا درته پیغمبر فرمایي فإن سابک احد، چې کله ته یو سړی کنځلې مو کې چې ستا داسې او ستا هغسې، جواب هم مه ورکوه، دومره ورته وایي فلیقل انی صائم، زما روژه ده، ما د ګناه نه ځان صبر کړی، ما د خوراک نه ځان صبر کړی، د ګناه نه به م ځان صبر کومه. حفصه بنت سیرین دی فرمایي، دا یوه عالمه وه په تابعینو کې، وایي الصیام جنة ما لم یخرقها صاحبها. دا روژه چې پیغمبر فرمایي چې د جهنم نه یو ډال دی، دا اله ډال دی چې انسان په دې روژه کې غیبت د چا ونه کي. خاص کر دا خطاب دی زنانو ته. زنانو له دا پکار دي چې 2 کسانې کینی بس خپل مجلس په دې غیبتونو باندې په کور کې خدمتونه وکړي، د شپې خلکو له د روژې پشمنیم تیار کړي، تکلیف هم وکړي او بیا هم بس اجر ورته نه میلاویږي. دا ولې؟ غیبت باندې روژه خرابېږي، د روژې اجر په دې باندې خرابېږي. زما عزتمندو وروڼو، نو د دې وجې نه روژه په حقیقت کې د دې ګناهونو نه ځان بچ کول دي. د دې حدیث په شرحه کې چې صوم شهر الصبر، امام ابن رجب رحمه الله یوه ښکلې خبره کړې ده. هغه ویلي دي د دې روژې د میاشتې یو نوم صبر ولې دی؟ وایي وجه دا ده چې په دې روژه کې 3 قسمه صبرونه دي. صبر څو قسمه دی؟ 3 قسمه. اول صبر د ګناه نه، چې ګناه دې خواته وه ته کولی شي ګناه خو ځان به ترې راټینګ کړي. دویم صبر په نیکو اعمالو، د هر وخت کې اودسونه کول، لمونځونه کول دا ډېر ګران کار دی، خو ته به ځان ټینګې، صبر به کې، ځان به کنټرولې، دې ته صبر علی الطاعات وایي. دریم قسم صبر علی الاقدار، مصیبت در باندې راشي او په دې روژه کې دا 3 واړه صبرونه دي. اول ګوره نیکو اعمالو ته به بډې رانغاړې، را روژه نیول په خپله یو ګران کار دی. دویم د ګناه نه پکې صبر انسان کیږي، او دریم دا لږه چې کوم ده دا په خپله تکلیف دی، په دې هم تاسو صبر وکړو. نو د صبر 3 واړه قسمونه په دې روژه کې شته دی. د دې وجې نه دې ته شهر الصبر هم ویلی کېږي. نو الله رب العالمین بیا د دې باره کې فرمایي چې انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقینا دې صبر کوونکو ته، یقینا دې روژه نیونکو ته اجر به ورکولی کېږي بغیر د حساب نه. علماو د دې په تفسیر کې یو تفسیر دا کړی انما یوفی الصابرون، یقینا پورا اجرونه به ملاویږي چاته؟ الصابرون روژهدارو ته، بغیر حساب بغیر د حساب. پیغمبر داسې فرمایي چې الله فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصيام، د ټولو عملونو یوه بدله په دې دنیا کې ذکر ده، بغیر د روژې نه د دې ثوابونه الله تعالی د ځان سره ایثار کړي دي او دې روژهدارو له به په ورځ د قیامت ورکوي. نو شهر الصبر. اخري خبره هغه داره زما عزتمندو وروڼو، امام ابن عثیمین رحمه الله د دې آیات په تشریح کې لیکلي چې لعلکم تتقون، چې دا روژه چې فرض شوې وي الله داسې نه دي ویلي چې لعلکم تجوعون، چې تاسو ولږه په ځان تېره کوئ، لعلکم تعطشون، چې تنده تېره کوئ، لعلکم تمسکون عن الاهل، چې د خپل کور والا نه ځان رابند کوئ. نه، الله داسې ویلي لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو کې د الله رب العالمین په زړه کې یره او عظمت پیدا شي، د ګناهونو نه بچاو پیدا شي. دا اصلي مقصد دی د روژې.